یاره وروره زه په خپله امریکا کې پیله ځل جومات ته لاړم. زموږ وطنونو کې خو زنانه نه ځي او موږ خو بانګ هم کېږي د خیرت 5 وخته بانګ وشي ټول کور کې مونځ وکړو غوښه خو وي ټوله حلاله. دلته راتلو نه مخکې خو راته پته هم نه وای چې یاره دا چې دا نه حلاله وي دا هم وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، خصوصا هغه کسان چې په وروستیو میاشتو کې امریکې ته راستنه شوي دي، دلته ژوند کوي او درس وایي او کار کوي، تاسو ښه خبر یاست زه د امریکې د فرهنګ په اړه تاسو سره بعض اطلاعات شریکوم. څو ویډیوګانې مې ثبت کړي دي او نن مې غوښتل چې دا ویډیو یو څه متفاوته ثبت کړم. یوه ډېره ګرانه او محترمه مېلمنه لرم، مېرمن رابعه. هغه په ټکساس کې ژوند کوي. 22 کاله مخکې له پېښور نه امریکې ته راغلې. د هغې سره به خبرې وکړم چې څنګه یې ژوند پیل کړه، کومې ستونزې اولې کې ورسره مخامخ شوه، دا له کومو ستونزو سره مخامخ شوه، بیا یې څنګه وکړلی چې دا ستونزې حل کړي. مشوره یې نورو افغانو مېرمنو ته څه ده چې دلته ژوند کوي او نور مسایل. نو تر پایه زموږ سره اوسئ. مېرمن رابعې ستړې مه شئ او بخیر مننه وروره، دعوت دپاره ډېره مننه. نو له دې نه به پیل کړو. تاسې 22 کاله مخکې امریکې ته راغلئ او ژوند مو دلته پیل کړه. ستونزې مو څه وې؟ ننګونې څه وې؟ په دې خاطر تاسې له متفاوته ځای نه راغلئ، دلته یو غربي هېواد ته راغلئ. لږ دا معلومات شریک کړئ په لنډ. وروره ټولو کې پیله خبره خو دا ده چې کور پرېږدي، بنده خپل وطن پرېږدو نو خپل خپلوان ترې پاتې شي. چې امریکې ته راشي نو کور کې تاسو جلای یې. سړي چې وي زمونږ وظیفو له لاړ شي، وظیفو کې مصروفي، خپل ژوند دلته جوړولو کې مصروفي. مونږ زنانه کور کې ماشومانو سره یوازې یو. ډرایوینګ مونږ دپاره شروع کې یو مسله وي، چېرته که تلل وي یا سودا روړلي د دې مونږ ته تکلیف وي. نو ما ته لګي چې ټولو کې لوی مشکل شروع کې ما ته دا و چې یاره زه به کور کې جلا ومه، ګاډی را سره نو، چېرته تلو راتلو تکلیف و، څه داسې څوک پېژندلم نه، وطن به راته یادېده، کور والا ټول. هغه ټایم کې خو دا وټساپ او انټرنیټ او دا هم نو، داسې ټلیفون باندې هم نشو غږېدی. نن سبا شکر دی دا مرسته خو لږه ډېره وشي مونږ زنانو سره چې یاره کور کې وغږېږو. بس دا تکلیفات و. رښتیا هم موږ ستاسې له یو متفاوته فرهنګ نه دې خواته راغلي. نو دلته فرهنګ متفاوته دی، کلتور متفاوته دی، خواړه ډوډۍ متفاوته دي، بلکل چې بلکل دا خبره ستاسو ټیک ده. څنګه دا احساس مو کول دا شیان تفاوت لري؟ بلکل وروره، بلکل. ټولو کې دا ټولې خبرې چې تاسو وکړې دا ټیک ده. زمونږ ثقافت مختلف دی. اول خو زمونږ مذهب مختلف دی، بیا زمونږ ثقافت مختلف دی، زمونږ خوراک مختلف دی، زمونږ د ژوند تیرولو طریقه مختلفه ده. نو دا ټولې خبرې شروع کې خو بنده چې راشي بنده ته داسې لګي یاره زه چېرته په هالیډې باندې راغلی واسې چکر له راغلی یم. شروع کې خو په دومره نو بنده پوهېږي. خو څنګه څنګه چې وخت تېرېږي نو خامخا دا ټولې خبرې انسان محسوس کوي. خو دا ده چې بس وخت سره بیا خدای پاک لار هم پیدا کړي. دا هم ده. ډېر ښه ده. نو څنګه مو وکولی شئ چې د ده فرهنګ سره ځان عیار کړئ؟ دا فرهنګ مو په ځان ومنل یا بلد سویاست تاسو؟ او څنګه مو خپل خواړه ځان ته برابر کړئ؟ دلته خو هغه شیان چې هلته لرو دلته نسته. شاید اوس متفاوته وي، بخصوص حلاله غوښه دا شیان. ته به څنګه؟ بس وروره څه داسې و چې سم د دې ځای خبرې مونږ په ځان باندې بس ومنلې چې یاره دا داسې کول دي. مثلا ګاډی چلول شو یا سودا په خپله روړل شوه. مونږ وطنونو کې خو زنانه کور نه نوځي. خو دا خبرې دلته دې وطن دپاره ضروري دي، دا هم شروع کړئ. ورسره دا وه تر څو چې د خپل لباس خبره ځي یا خپل خوراک کې خپل مذهب هغه خو مونږ نشو پرېښودی، خو خامخا نشي کېدی. نو د خدای شکر زه یوسټن ښار ته راغلی وم. یوسټن ډېر ستر ښار دی، هلته کې به دا حلال دکانونه ډېر وو، حلال غوښې هم څه تکلیف نه و. نو هغه ټایم دغه څه مشکل نو، لباس هم بس کله خپله چولې کله د دوی چولې، څه داسې تکلیف نه. خو دا ده چې ټایم پې لګي، ټایم پې لګي. بل دا دی مونږ زنانه چې دلته نورې زنانه وپېژنو، خاص کر کې مسجد ته چې لاړ شو، جوماتونه ډېر لوی دی کې کردار ادا کوي. دې ټولې خبرې خبره وکړه مسجد. معمولا داسې خلک فکر کوي بیرون له امریکې نه چې نه راغلي دلته، داسې فکر کوي چې امریکې کې حلاله غوښه نشته، داسې فکر کوي امریکې کې شاید جماعت او مسجد نه دي لمونځ وکړي. ولې دا شی برعکس دی. او اوس خلک چې دلته راغلي اوس فکر کوي هو والله دا خو
حلاله غوښه شته، بالکل او جی دوکانونه هر شته، څه شته، حلال هر دوکانونه څه شته شته بالکل او کولی شي خپل ځان او ته جی. پسه واخلي حلالې کې ځان ته. بالکل دا هم شته. بالکل او او جی مسجد ته شته تګ تاسې زینا ویلې. او جی په بالکل افغانستان کې او شاید پېښور کې هم داسې اوسي، ښځې اکثرا مسجد ته نه ځي او خصوصا د اختر لمانځه ته. او جی زما مېرمن اول ځل په عمر کې د اختر لمونځ دلته وکړ امریکې. بالکل نو آیا دا شی بالکل بالکل تاسو ټیک غواړم وایئ. ستا له خولې واورم څنګه دی؟ یاره وروره زه په خپله امریکا کې پیله ځل جومات ته لاړم. زموږ وطنونو کې خو زنانه نه ځي او موږ خو بانګ هم کېږي د خیرت 15 وخته بانګ وشي ټول کور کې مونځ وکړو، غوښه خو وي ټوله حلاله. دلته راتلو نه مخکې خو راته پته هم نه وای چې یاره دا چې دا نه حلاله وي دا هم وي. نو تاسو ته جومات خبره وکړه. جومات موږ زنانو دپاره ډېر ښه ځای دی. وایه ولې؟ جوماتونو کې درسونه وي، د قرآن شریف درسونه وي. موږ زنانو دپاره نور داسې وي چې لکه څنګه خپل خپلوان پاکستان کې یا په افغانستان کې ملاویږي یو بل سره، داسې چې سړی سهار ټایم کې وظیفې له لاړ شي نو زنانه جوماتونو کې ملاویږي. یو شي زما پخ کړی، یو تاسو پخ کړی، ون ډش پارټي چې ورته وایي هغه وکړي، یو ځای ملاو شي، ماشومان خپلو کې لوبې وکړي، څه درس وکړي، څه اسلامي خبره وکړي، بیا راشي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده. او ورسره څنګه چې تاسو ویلې اختر مونځ، جمعې مونځ، هغې دپاره باقاعده جومات کې د زنانو سیکشن وي. نو دا خبره بلکې ډېره ښه ده دلته. یعنې دلته خپل دین او فرهنګ ساتلی شي. بالکل. یو شی د امریکې کې ډېر ښه دی د مذهب او دین ازادي ده. بالکل او جی بالکل خپل دین ساتلی شي او بالکل. هېڅوک درسره مشکله نه لري. امید خدا دی. او کالی لباس مثلا تاسو د اسلامي حجاب واغوستی همداسې بالکل دا مشکل نه لري دلته نورمال خلک یې اغوندي. هیڅ مشکل نشته وروره. دا په دې وطن کې بلکې ډېره ښه خبره ده چې څوک په ځان څه کوي د نورو خلکو که چا په ځان باندې څه ډېر عجیبه څه کار هم کړي هم ورته څوک نه ګوري او موږ ته هم یاره اوسه پورې چا څه داسې خبره نه ده کړې چې امریکې شتوب هم دا دی چې د مختلفو فرهنګونو او د مهاجرینو هېواد دی. بالکل دلته هر نوع فرهنګ شته، هر نوع دین شته. بېشک بېشک. مثلا بعضې هېوادو کې دا مشکله ده نشي کولی حجاب ولري. بالکل. په امریکې کې شتوب دا دی چې هم بالکل او چې دا تاسو ټیک وی لکه پیرس دا فرانس چې اوس دا دغه کړی دی. نو تیرو ورځو کې زموږ سوري زه ستاسو خبرې نه مخکې شم، ما بچو خبره کوله چې پیرس ته ځو، دې کې چا پیرس ته خو نه شو تللی ولې چې هغوی حجاب نه پرېږدي. دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې امریکې کې داسې څه مسله نشته. خو دا ده چې کوم زموږ اوس مهاجرین وروڼه خویندې راغلي دي هغوی ته ضرور څه نه څه مشکلات دي دې ټایم. او مشکلات دا دې دپاره دي چې عام خاص نارمل خو چې کوم خلک راځي هغوی یا په H1 ویزا راځي یا په څه بلې داسې ویزا راځي چې مخکې نه دلته وظیفه وي راشي کورونه ونیسي. زموږ مهاجرین وروڼه خویندې په داسې حالاتو کې راغلي دي چې هغوی ته د سرکار د مرستې اجت دی، د دې ځای د خلکو مرستې اجت دی، هغوی سره هغه ذرایع نشته، پیسې ورسره نشته، وظیفې ورسره نشته. نو دغه لږ شانتې مشکل پیدا کېږي. خو دا دی چې انشاءالله وخت سره سره امید لرو چې خدای پاک به دا اسانه پیدا کړي، هغوی دپاره به دا اسانیانې رښتیا هم نارینهو د او ښځو لپاره شاید ژوند دلته یو څه په اولو کې مشکل واوسي، خصوصا تاسې خو ژبه زده وه، انګلیسي مو زده وه، دلته اکثرا زده کړې نه لري دا ښځینه دلته دي او ښځې. نو معمولا د دوی لپاره به یو څه ستونزمن وي چې په اولو کې ځان عیار کړي. مشوره دې څه ده دوی ته څه اطمینان ورکړي چې دا وضعیت تغییر کړي. دلته ښځې تشویش کوي بعضې او خفه سوي په خپل کور پسې، اشپزخانې پسې خفه سوي دي. او اگر چې دلته اشپزخانې هم شته، لوکس شته، ژوند سم دی، ولې خو هغه محیط نه راغلي دغه محیط ته کله کله دوی دپرېشن نیولې حالت یې داسې دی چې زړه یې تنګېږي نه، دا هم کېدای شي یو مریضي واوسي. تاسې د ډاکټرۍ هغه هم لرئ تجربه او زده کړې مو کړي دي، نو مشوره مو څه ده دوی څه باید وکړي؟ وروره زه دا وایم چې خدای پاک چېرته هم انسان ته تکلیف جوړوي هغه تکلیف سره خدای پاک هماغه ټایم کې ورته اساني پیدا کوي. څنګه دا قرآن شریف کې هم ده ټیک شو، نو ان مع العسر یسرا چې verily with hardship comes ease، چې سختۍ سره مونږ تاسو دپاره هر سختۍ نه بعد اساني راځي، سختۍ سره بلکې مونږ تاسو دپاره هغه اساني جوړه کړو. نو دا افغاني وروڼه خویندې چې زموږ کوم راغلي دي، خاص کر کې چې مونږ زنانه کوم یو، مونږ لږ جذباتي م یو، نو دا نفس تنګي م ځکه کېږي چې یاره مونږ وایو چې کور راته یادېږي، هغه مینې، هغه زاړه خپل خلک اوجي. بالکل نو بس خدای پاک مونږ زنانه جوړ کړي م داسې یو. دې دپاره زه وایم یاره ښه خبره دا ده زموږ خویندو دپاره دې وخت کې اساني خدای پاک دا پیدا کړې ده چې ډېرې مرستې دي، دا قسم
ایجنسیانې چې راغلي دي کیتھلیک چیریټیز شو دا جویش فیملی سروسز شو نورې داسې دا ادارې چې کومې دي ټولې مرسته کوي زموږ د او جي سپیرو دی بالکل کیر خو خود زموږ مسلمانان دي ټول دوی چې کومه مرسته زموږ د خویندو وروڼو سره دې ځله وکړه ما داسې اورېدلي دي چې دې نه مخکې کم مهاجرین هم راغلي دي د نورو ډېرو وطنونو نه هغوی سره دا مرستې نه دي شوي یو خو مرستې دي چې ډېر ښه دي یو دا چې دوی وضعیت صحي وضعیت یې څنګه باید وکړي بالکل دوی خفه دي آیا بیرون وځي چکر وځي چکر بالکل په خپل ځای دی ولاړ سي اوبو ته ولاړ سي لوبې وکړي بالکل یاره وروره بالکل خو زه دا وایم چې دې ایجنسیانو چې کوم د ESL پروګرامونه شروع کړي انګریزي زده کړې دپاره که زموږ خویندې دې نه دومره فایده وکړي چې مثلا هغه بنیادي انګریزي زده کړي نو ډیر زیات هر څه زده کولو ته حاجت نشته بس لږ ډیر دومره چې مشکل به څنګه حل شي دومره انګریزي زده کړي کور نه بار دا نه چې هر وخت یې لږه ډېره معمولي وظیفه بنده وکړي څه ځان له لږې ډېرې پیسې وګټي هغې سره بنده ته احساس وشي چې یاره زه واقعي چې څه کولی شم ځان دپاره هغه پیسې موږ زنانه ځان دپاره جمع کړو یو وطن ته ولیږو نو بنده ښه محسوس کوي یو کار معمولا زموږ ستاسو په سیمو کې هلته ښځینه ډېرې کار نه کوي جی بالکل او اکثرا په کور کې د کور کار هم ډېر دی ماشومان دا خو د بېشک بالکل دلته مشوره څه ده دوی کار وکړي ویې نه کړي بیا په کور کې پاتې سي کار خو ښه دی نر او ښځه دواړه کار بالکل نو دا یو موضوع بل هم د موټر چلولو موضوع بالکل زموږ ستاسو په سیمو کې معمولا هر شی نږدې دي موږ ستاسې په پښو ځو بالکل دلته خو که موټر ونه لري امریکا کې چیرې نه بالکل بې لاس او بې خپې به ناست اوس نو موټر زده کړي به دا دوه شیانو باندې یو نظر دی غواړم دا خو تاسو وروره ټیکوي خو یو بله خبره ده زموږ وطنونو کې سړي هم ډېره مرسته نه کوي کور کې اکثر د سړو خپل یو رول چې بس مونږ کار وکړو کور ته راللو چونکې امریکا ده که زموږ سړي لږه ډېره داسې مرسته وکړي مثلا شنبه یکشنبې ورځ د چوټي ده نو که هغوی ماشومانو ته لږ خیال وکړي یا د کور سره لږ ډېر کار وکړي او زنانه دې د انګریزي درسونو له لاړ شي یا ډرایوینګ درسونو له لاړ شي نو رو به مخکې کېږو لکه د کلونو کار خو په ورځ کې نه کېږي خامخا ټایم سره انشاءالله امید لرو زموږ خویندې به هم دلته ایډجسټ کړي او هغې سره زموږ چې کومې دا لوڼه د ماشومانې را روانې دي چې هغوی امریکې کې سبقونه ووایي نو انشاءالله زموږ را روان نسل به ترې فایده وکړي خو دا ده چې په لږه لږه که سیکم ته چې انګریزی کې وایي چې ون سټپ ایټ ا ټایم چې بس ورو موږ مخکې کېږو خو ضروري ده چې موږ خپلو د خویندو سره دا مرسته وکړو چې موږ دوی له دا احساس ورکړو چې یاره موږ ستاسو په شا یو زه یا زما په رنګې نورې چې کومې زنانه دلته دي موږ چې د خپلو خویندو سره خپل هغه یو کنیکشن ساتو ورباندې چکر لګو ورسره به ټلیفون غږیږو نو د هغوی به زړونه ښیي او چې زړه یې ښیي هغه ذهني نفسیاتي فشار کم وي هغوی به دلته خوشحاله وي او انشاءالله وخت سره به خدای پاک لارې جوړې کړي ستا مشوره دا دی چې دوی نر او ښځه سره یو ځای کار وکړي کور کې جی بالکل په پخلي کې هم په ماشومانو ساتنې کې څه لږ ډېر ښځې ته امکانات برابر کړي تر هغه بیرون وځي کار وکړي لږ درس ووایي او هسې چېرته چکر له وځي پیسې هم ځان ته وګټي ښځه باید په خپلو پښو ودرېږي بالکل نو ښه دا دی چې ورسره کومک وکړو امریکې کې همدا ښه مهم دی چې د ښځو په پښو درېدل ډېر ضروري دي ضرور دي فکر کوم ضرور دي نو که چېرې تعلیم ونه کړي او زده کړې ونه کړي او کار ونه کړي نو څنګه به په پښو ودرېږي بېشک او بل ورور خدای د ټول خیریت لري اوس موږ ټول داسې عمر کې یو چېرته سړي بیمار شي خدای مکه یا خدای مکه څه د چا خاوند وفات شي نو بیا به زنانه څه کوي که موږ اوس نه دوی سره دا مرسته نه کوو چې ورو دوی په خپلو خپو ودرېږي نو دا خو داسې وطن دی چې ځان ځاني ده هر ځای کې ځان ځاني ده زموږ وطنونو کې څوک د چا پروا نه کوي نو دا خو داسې وطن دی چې بیا به ډېر مشکلات جوړ شي ورشته که مریض په کور کې ولري خدای مکه بالکل چې بل شي اوسي لرې اوسي او د دې موټر نه زده بالکل ژبه یې نه زده او بر راوغواړي ماشوم څوک بیمار شي خدای مکه څه اکسیډنټ وشي دا به څنګه وسي نو مشوره دا دی چې ژبه زده کړي او موټر زده کړي موټر زده کړي او زموږ سړو له هم پکار دی چې زموږ خویندو سره دې کې مرسته وکړي لږ ډېر ورته ډرایوینګ ښایي او کوي ټول کوي دا ما خدا کتلی دي چې ډاکټر اپوینټمنټس لا ټول سړي ځي زنانو سره ځي ټولو نوبتو کې ورسره ناست دي بل داسې چې اکثر دلته کې چې ماشوم پیدا کېږي زموږ وطنونو کې خو اکثر سړي نه خو زموږ سړي هسپتالونو کې وروستو بیا شپې کوي زنانو سره ول دلته د چا څوک شته نه
مونږ وطنونو کې خو خویندې هسپتال ته لاړې شي زنانو سره، دلته خو څوک شته هم نه. نو زموږ سړي ماشاءالله دا دي چې ډېر په معیار نه بلکې زیات هغوی اوچت کارونه وکړل، خو ډېر خپل زنانو ته خیال وکړه. خو بس مسافري ده. یو بل مهم شی چې زما په یاد څه د دې ښځو لپاره منټل هیلث د دواړو لپاره ضروري دی، بالکل ضروري دی، نارینه او ښځو لپاره. یا خو دوی دلته راغلي متفاوته فرهنګ سره مخامخ شوي دي، فشار لاندې دي، اګر سهولتونه ډېر دي، ولې بیا هم هر رقم سهولت اوسي له هغه ځای کې ته پیدا یې هلته د ژوند لرې سې یو څه خفه کېږي. دا یو موضوع ده. بل دا چې هغوی له وطنه چې راغلي هلته هم جنګ و، هلته هم چاودنې وې، دا یې په روح روان باندې تاثیر کړی دی. نو مشوره دې څه ده؟ زموږ تاسو په سیمو کې اکثرا خلک رواني ډاکټر ته نه ځي، بیا خلک وایي دا لیونی دی. نه، دلته امریکې کې فکر کوم ټول خلک بې استثنا که چېرې لږ ذره هم احساس وکړي چې جوړ نه یم، دلته رواني ډاکټران شته، ورځي هغوی مشوره ورکړي. ستا نظر څه دی؟ تا دا شی تجربه کړی دی؟ دوی ته څه مشوره ورکړي چې رواني ډاکټر وګوري؟ وروره تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې موږ داسې وطن نه راغلي یو چې چېرته جنګ دی، او نن پرون نه لسونه کالونه وشو چې جنګ روان دی. نو دا فشار خو موږ ځان سره روړی دی. اوس د دې د موږ زنانو دپاره ضروري ده چې موږ اول دا خبره قبول کړو چې لکه مثلا زما دا یو لاس خوږېږي نو زه به ډاکټر ته ځم، ورته وایم چې یاره ماته د دې لاس تکلیف دی. هم د جسم پرنګې داسې زموږ د نفسیاتي صحت یا منټل هیلث چې تاسو ویلې ډېر زیات ضروري شیز دی. نو دې کې هېڅ شرم نشته. کوز یو انسان خفګان محسوس کوي یا پریشانی یا پیږي چې یاره زه نارمل نه یم، نو خپل خاوند ته بنده ووایي، ډاکټر ته ووایي، هغه دوایانې چې کوم ډاکټر ورکړي، یا ایون یو شیز وي چې کاونسلینګ ورته وایي یا تھراپي ورته ووایه چې هغوی خبرې وکړي. خبرو سره هم زموږ زنانو زړه ښه شي. نو دا ډېره ضروري خبره تاسو وکړه. زه خوشحاله یم چې تاسو دا خبره وکړه، ولې چې دا ډېره اهم خبره ده. او زموږ وروڼو دپاره ایون ماشومانو دپاره که تاسو ماشومان وګورئ، ماشومانو باندې هم ذهني فشار ډېر زیات دی. دوی خو مکتب ته ځي، هغه د دې ځای ماشومانو سره کیني پاسي، هغوی د انګریزي نه ورځي، ماشومان دي. نو هغوی دپاره هم ضروري ده چې کور ته راشي، مور پلار ته ووایي چې یاره زه دا فشار محسوس کوم یا زه خفګان محسوس کوم. خو دا ټولې داسې خبرې دي چې موږ هر کور کې به موږ ښځه خاوند بچي خپلو کې دا خبره کوو چې خپل هغه یو یونټ چې وي څنګه مور پلار بچي یو حصه وي یو د دې زموږ د دې معاشرې خپل هغه یونټ کې دننه موږ خپلې مینې خپل یو بل ته خیال زیات کو او ورسره خدای نه به بس خیر غواړو. دا ډېر ښه مهم خبره وکړې. که چېرې سره خبرې راټولې کړو نو امریکا د فرصتونو ځای دی. بېشک هم خپل دین پاللی شو پکښې، بالکل اسلامیت پکښې عملي کولی شو، هم اسلامي مکتبونه شته، هم خپل کلتور ساتلی شو، هم خپل حلاله ډوډۍ پیدا کولی شو، کار کولی شو په عزت سره. او فکر کوم دا هغه شیان دي چې ضرورت دی انسان لپاره، او خپل ازادي لرو. څوک زموږ په کار کې کار نه لري. ولې ښه‌توب دا دی تلویزیونو باید ځان خبر کړو او له اسلامي ټولنو سره رابطه ولرو. ولې په دې نوي هېواد کې هم راغلي یو، د دوی فرهنګ هم باید زده کړو، د امریکایان څنګه ژوند کوي. دا هم یو مهم مسله ده. بالکل خپل دین، خپله طور طریقه او بیا د دې ځای ازادي او د دې ځای اپورچونیټیز چې ورته وایي مواقع، نو خدای به خیر کړي انشاءالله. نو معمولا بعضې خلک وایي ولا زه خپل دین یا هغه له لاسه نه ورکوم فرهنګ. هغه وساته، ولې د امریکې فرهنګ هم زده کړه، ولې دلته ژوند کوې. چېرې ولاړ سې مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړ سې، هلته باید پوه سې چې هلته فرهنګ څنګه دی، هلته خپل ټولګیوالو سره څنګه برخورد وکړې، یا په کار کې. دا ډېر مهم دی. نظافت، پاکي، دا هم یو مهمه مسله ده چې هغه ته باید اشاره وکړو چې ځان باید پاک وساتي. امریکې کې دا امکانات ډېر دي، باید پر ځان کار وکړو، ښه پاک لباس واغوندو، ځان پاک پرېوو او دا شیان په نظر کې ونیسو. نو ډېره مننه چې راغلې، موږ ته مو موقع راکړه. انشاءالله بل ځل به یو په تماس کې یو بل ځل به بیا سره کېنو او نور کوم شی که پاتې اخر کې ویلی سئ چې خپلې تجربې نه چې شریکې کړې مخکې له دنه چې خدای په امان وکړو. ډېره مهرباني وروره، زه تاسو نه مخکې شم معافي غواړم او انشاءالله بل ځله به تاسو سره نورې ډېرې خبرې کوو. تاسو به راته خپله تجربه ووایئ چې ستاسو څه احساسات دي، ستاسو څه تجربه ده، او انشاءالله زر به غږېږو. ډېره مننه چې تاسو نن ماله دعوت راکړئ چې موږ دا یو څو ضروري مهمې خبرې وکړو. خیر اوسې چې راغلئ، ډېر تشکر. نو ګران هېوادوالو، ډېره مننه ته تر دې موقع زموږ سره وئ. زموږ همدا مرکه دلته پای ته رسېږي. په راتلونکو کې
نورې ویډیوګانې تاسو ته ثبتومه او د امریکې په فرهنګ مو ښه خبرومه. تر بیا ښه وخت.